د فسد اختر نشپږ ورځې مخکې عیسی بیت انیا ته راغی چرته چې د لازر کور و څوک چې هغه د مړو نه بیا ژوندی کړی و هلته هغې هغه د ماښام مېلمستیا وکړه چې مرتا پکې خدمت کولو او لازرم د عیسی سره په نورو مېلمنو کې په درستخان ناست و بیا مریم ښه قیمتي عطر چې نیم سیر قدري وو او د خالص خوشبوداره مرهمو نه جوړو راوړل او د عیسی په خپو یې واچول او هغه بیا په خپلو ویښتو وچې کړې او ټول کور د دې عطرو د خوشبویۍ نه ډک شو خو په دې یهودا اسکریوطي چې د عیسی یو مرید و چې لږ وروسته د هغه مخبر کېدونکی و وویل چې دا عطر په 300 دیناره ولې خرڅ نه کړی شو چې پیسې یې خوار غریب له ورکړې شوې وې هغه دا خبره په دې ونه کړه چې ګنې هغه د خوارانو غمخور و خو ځکه چې هغه پخپله غلو هغه به د هغه پیسو نه پټولې کمې بچې د چندې په تیلی کې جمع کېدې او د هغه په اختیار کې به وې عیسی وفرمایل چې هغه خپلې خوښې ته پرېږدئ هغې دا عطر واخیستل چې زما د خښولو دروازې دپاره یې وساتي ځکه چې غریبانان خو به تل تاسو سره وي خو زه به در سره تل نه یم کله چې د یهودیانو هغه لویه ګڼه خبر شوه چې هغه هلته دی هغې نه یوازې دې له راتلل چې عیسی وویني خو د لازر د کتلو دپاره هم څوک چې هغه د مړو نه بیا را ژوندی کړی نو مشرانو امامانو دا منصوبه جوړه کړه چې لازر هم مړ کوي ځکه چې د هغه په وجه ډېر یهودیان عیسی له ورتلل او په هغې ایمان راوړه په بله ورځ ګڼ خلک چې اختر له راغلي وو چې د دې نه خبر شول چې عیسی هم یروشلم ته را روان دی نو هغې د کجوري څانګې واخیستلې او د هغه استقبال له وروتل او دا نارې یې وهلې مبارکي مبارک دی هغه څوک چې د مالک خدای په نوم راځي د بني اسرائیلو بادشاه دې مبارک وي او عیسی یو کوچاڼی وموندلو او په هغې سور شو لکه څنګه چې په صحیفو کې لیکلي دي ای د سیون لورې مه یریږه وګوره ستا بادشاه په کوچاڼي سور را روان دی هغه وخت خو د عیسی مریدان په دې پوه نه شول خو کله چې عیسی خپلې لویۍ ته ورسېدلو نو هغې ته بیا ور یاد شول چې دا خو د هغه پاک له لیکلي شوي او هم دغه شان د هغه سره وشول نو کوم خلک چې د هغه سره وو کله چې عیسی لازر ته د قبر نه د راوتلو اواز وکړو او د مړو نه بیا را ژوندی کړ نو هغې د هغې ګواهي جاري ساتله هم دغه وجه وه چې ډېر خلک د هغه سره میلاوېدو له ورغلل ځکه چې هغې اورېدلي چې هم هغه دا معجزه کړې ده بیا فریسیان یو بل ته وویل تاسو ګورئ چې موږ هېڅ نشو کولی وګورئ ټوله دنیا په هغه پسې روانه ده